د لوی او سپېڅلي لیزر رب په تلپاتې نامه. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې ستاسو خدمت ته حاضر یم. افغانستان به له نړیوال جام وړاندې له پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوال جام وړاندې د تمریناتي لوبو د ټیکټونو د خرڅولو لپاره وړاندوینه کړې. ICC یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د ټیکټونو خرڅول به د راتلونکي چهارشنبې څخه پیل شي. دوی وایي چې خلک کولی شي آنلاین هم د لوبو ټیکټونه واخلي. د ټیکټونو بیه به هم مختلفه وي. د لویانو لپاره به د ټیکټ بیه 15 پاونډه او د 14 کلنو کم عمره ځوانان به د ټیکټ قیمت 1 پاونډ وي. د 2019 میلادي کال نړیوال جام وړاندې به ټولې 10 تمریناتي سیالۍ ترسره شي، چې یادې لوبې به د می میاشتې له 24 څخه تر 28 د همدې میاشتې پورې وي. انګلستان په بېلابېلو لوبغاړو کې به ترسره شي. په تمریناتي لوبو کې هره لوبډله کولی شي چې خپل ټول 15 لوبغاړي د لوبې په هر وخت کې د کرکټ نړیوالې شورا منیجمنت وایي چې دا د مینوالو لپاره ښه چانس دی چې د نړیوال جام وړاندې لوبېدونکي لوبغاړي له نړیوال جام سیالیو وړاندې له نږدې وګوري. د 2019 میلادي کال نړیوال جام لوبو کې 10 لوبډلې شاملې دي، چې هره لوبډله به لومړي پړاو کې 9 سیالۍ ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د 50 ورځ نړیوال جام لوبو کې دا دوهم ځل دی چې لوبېږي. افغان لوبډله تیر 2015 میلادي کال کې د نړیوال جام په لوبو کې یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه، خو دا ځل تمه کېږي چې کرکټ ملي ټیم به د نړیوال جام په لوبو کې یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه، خو دا ځل تمه کېږي چې کرکټ ملي لوبډله به د تیر ځل په پرتله ښه وځلیږي. افغان کرکټ لوبډله اوس مهال په سویلي افریقا کې په تمریناتي کیمپ کې مصروفه ده، او له تمریناتي کیمپ وروسته به 15 کسیزه لوبډله د انګلستان په لور د نړیوال جام لپاره سفر وکړي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به له نړیوال جام وړاندې د می میاشتې پر 24 نیټه د جمعې په ورځ په بریسټل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د پاکستان ملي لوبډلې سره تمریناتي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د اتلانو د ځلیدو په هیله خپله لوبډله په دعاګانو کې یاد ساتئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی ضرور یې سبسکرایب کړئ، او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ چې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. والسلام.